هر هغه چا چې نیو فاونډلینډ اینڈ لیبراډور ورچوال امیګریشن فیر په برنامه کې چا چې ثبت نام کړی دی هغوی دې دغه ویډیو لازمي او حتما دې وګوري او که چا ثبت نام نه وي کړی نو هغوی کولی شي چې ثبت نام وکړي ځکه چې تاریخ یې نږدې دی نو انټرویوګانې د 18 د تاریخ څخه شروع کیږي تر 24 تاریخه پورې نو 24 تاریخ یې آخرنی تاریخ ده نو څوک چې د دې په اړه معلومات نه لري چې دا څه برنامه ده دا داسې یو برنامه ده چې سکیل ورکرز لپاره او همدارنګه دلته بعض امیګریشن نمایندګان هم دلته وجود لري څوک چې څه مشکل ولري څه کیس ولري نو دې په اړه نور نه غواړم چې توضیحات ورکړم ځکه چې معلومات الریډي زما په دلته په ټیک ټاک اکاونټ کې او همدارنګه زما په یوټیوب چینل کې د دې په اړه مکمل معلومات هم موجود ده د ثبت نام طریقه هر سال ته موجود ده په دې ویډیو کې زه فقط غواړم چې دا تاسو ته تشریح کړم چې دغه برنامه به تاسې جوین کوئ څنګه او هلته په انټرویو کې تاسو نه څه سوالونه کیږي څه پوښتنې تاسو نه کوي ځکه چې 18 تاریخ څخه انټرویوګانې شروع کیږي تر 24 تاریخه پورې نو دغه ویډیو لازمي وګورئ چې مکمل هغه انټرویو سوالونو باندې بیا تاسې پوه شئ څه سوالونه کیږي او تاسې باید جواب سره رقم ورکړئ نو یو په یو نو لومړنۍ خبره خو دا ده چې هر چا چې ثبت نام کړی دی نو چې کله ثبت نام وکړي رجسټریشن وکړي نو چې هغوی ته ستاسو سی وي مکمل ستاسو انفارمیشن هغو ته ورسېده نو هغوی تاسو ته ایمیل کوي نو هلته په ایمیل کې لینکس هم موجود دي هلته ټایم هر څه لیکل شوی چې په کم ټایم کې به تاسو جوین کیږئ په کم لینک باندې تاسو جوین کیږئ نو یو خبره تاسې په یاد ولرئ چې کله تاسې چې هلته خپل ټایم او تاریخ هر څه ګورئ نو د جوین کېدو څخه یو 10 دقیقې مخکې باید تاسې آماده باید اوسئ نو دا تاسې کولی شئ چې هم د موبایل د طریقه تاسې جوین کوئ او که څوک کمپیوټر لري هم د کمپیوټر له طریقه هم تاسې کولی شئ چې دا جوین کوئ دا د ګوګل میټ په طریقه باندې ویډیو کال ده نو په هغې کې تاسې جوین کیږئ نو چې کله تاسې ورسره وصل شوئ بیا هغې نه وروسته نو تاسو نه انټرویو هغوی شروع کوي نو لومړنی سوال به تاسو څخه دا وکړي چې تاسې خپل تعارف وکړئ نو لومړی به تاسې خپل تعارف کوئ خپل ځان په اړه خپل نوم به ووایئ نو خپل تعارف به ته وکړي د کوم مملکت څخه یې څه نوم دی دا تخلص چې دا په کوم تاریخ کې پیدا شوی نو چیرته د تعلیم کړی ده مکمل دا هر څه به تاسې ورته ووایئ نو چې کله دا خلاص شو بیا هغې نه وروسته نو هغوی به تاسو نه پوښتنه وکړي چې د کوم مملکت څخه تاسې یاست د کوم ځای نه تاسې ځکه چې دغه برنامه د میډل ایسټ دپاره او همدارنګه ساوت ایشیا دپاره ده نو په دې کې خو ډېر زیات مملکتونه راځي د مملکت پوښتنه به در څخه وکړي چې د کوم مملکت څخه یاست نو هغه به تاسې ورته جواب ورکوي که د پاکستان یاست که د افغانستان یاست که د بنګلادیش د انډیا د هر مملکت چې کوم څوک وي هغه به خپل مملکت به ورته ووایي نو هغې نه وروسته په دریم سوال کې به تاسو نه پوښتنه وکړي چې تاسې کوم سکیل لرئ کوم مهارت تاسې زده لرئ ځکه چې دغه برنامه همدغه خلکو دپاره ده څوک چې هر ډول کوم مهارت لري نو تاسې به چې په کوم بخش کې تاسې کار کړی وي په کوم بخش کې تاسې مهارت لرئ نو هغې په اړه به تاسې ورته معلومات ورکوئ نو یو خبره ته تاسې باید متوجه اوسئ چې هلته اضافي معلومات باید تاسې ورنه کوئ چې هره پوښتنه تاسو څخه هلته کیږي مختصر جواب باید تاسې ورته ورکوئ نو داسې نه چې یو دم تاسې شروع شئ بس داسې کار باید تاسې ونه کوئ عمل چې هر څه سوال کوي مختصر جواب ورته ورکړه څلورم سوال کې به درنه پوښتنه وکړي why are you interested working in Canada نو دغه پوښتنه به تاسو څخه وکړي چې تاسې ولې انټرسټډ یا چې تاسې په کاناډا کې کار وکړئ نو د دې په ځواب کې به تاسې ورته ووایئ چې کاناډا چې دی یو پیسفل ځای ده نو خلک ډېر فرینډلی دي دلته اپورچونیټیز ډېر زیات دي نو همدې د خاطره زه غواړم چې کاناډا ته راشم او دلته هغه اپورچونیټیز څخه استفاده وکړم ځای پیسفل ده ځای ښه ده نو همدې د خاطره زه غواړم چې په کاناډا کې زه کار وکړم نو بل سوال به دا در څخه وکړي چې why are you the best candidate for this role چې تاسې دغه وظیفې دپاره تاسې څه فکر کوئ چې دې ته تاسې فرض مثال یو بهترین انتخاب تاسې یاست نو د دې په ځواب کې به تاسې ورته وایئ چې تاسې خپل سکیل په اړه به تاسې ورته ووایئ تاسې خپل تجربې په اړه به ورته ووایئ چې زه په دغه بخش کې فرض مثال دومره کاله زه تجربه لرم دومره ما کار کړی ده دومره فلانکې کمپنۍ سره ما کار کړی ده
نو دومره عملی کار مې کړی، دومره تجربه لرم، خپل تجربه مکمل هغه سکل باید ورسره تاسو شریک کړئ. نو بل سوال به دا درڅخه پوښتنه وکړي چې what do you know about Newfoundland and Labrador؟ چې تاسې د دغه برنامې په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ فرض مثال دغه برنامې په اړه تاسې لومړی ځل چیرته واورېده؟ کوم دوست تاسو ته وویلې؟ کوم ستاسو ملګري دي فرض مثال په کاناډا کې؟ آیا ستاسو کوم خپلوان دي په هغو درته وویلې؟ په سوشل میډیا کې دې ولیده؟ په یوټیوب کې دې ولیده؟ نو سمپلی به ځواب ورته وکړي چې څه رقم څه چې حقیقت دی. فرض مثال په یوټیوب کې دې لیدلی، ورته وایي چې ما لومړی ځل د دې په اړه اعلان ما په یوټیوب کې ولید، یا ما په ټیک ټاک کې ولیده، یا کوم دوست مې راته وویله چې فرض مثال دغسې کوم برنامه اعلان شوی، نو هغې نه وروسته ورته وایم ما ځان راجستر کړ. نو بل سوال به څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو د کامیابۍ راز په څه کې ده؟ دا هغه سوالونه دي چې هغوی غواړي چې فرض مثال ستاسو مایند سیټ هم وګوري، ستاسو جنرال انفارمیشن هم وګوري، مکمل هر بخش کې هغوی پوښتنه کوي. لومړی خو مکمل چې هر څه سوالونه کوي، لومړنی بخش چې ده ستاسو معرفت په بخش کې ده. نو دوهم بخش ستاسو مکمل هغه سکل بخش کې ده چې تاسې کوم سکل لرئ، څومره مهارت لرئ، څومره تجربه لرئ، څومره کار کړی ده. نو دریم بخش چې ده بیا عمومي فقط ستاسو آی کیو ګوري، عمومي اخوا دېخوا لږ سوالونه کوي. نو راځم دې ته چې هغوی به پوښتنه کوي چې ستاسو د کامیابۍ راز په څه کې ده. نو تاسې به سمپلی ورته ځواب ورکړئ چې زما کامیابۍ راز په دې کې ده چې هر کار په خپل وخت سره زه ترسره کوم. لکه نن کار سبا ته نه پرېږدم، چې کوم کار ماته وسپارل شي هغه صادقانه ډول زه ترسره کوم، دروغ نه وایم، نو همیشه حقیقت وایم. په کار کې فرض مثال کار کې غلا نه کوم، چې کوم کار راته وسپارل شي په ایماندارۍ سره زه ترسره کوم. نو دغه بخشونه دي، نو دغه سوالونه دي. نو تاسې باید فرش ورته ناست یاست، او چې کله هلته کښېنئ کیمرې ته فرض مثال هغه مخامخ هغه سړي سره آی کنټیکټ کوئ، نو د یو خبرې ته هم ډېر زیات خیال وي. نو داسې نه چې هلته تاسې ناست یاستئ، تاسې بېلا دغه سکرین ته به تاسې ګورئ، نه، هغه کیمرې ته باید تاسې وګورئ چې هغې سره ستاسو آی کنټیکټ ډیر زیات مهم ده په انټرویو کې. نو چې څومره تاسې هغوی سوالونه کوي تاسې ځوابونه ورکوئ، باید تاسې ښه فرش او خاص تاسې داسې نه شي ځان داسې ونیسئ چې ولا تاثیر لاندې راغلی یم، نه، ځان به ښه فرش ښه آرام چې کوم سوال کوي هماغه سوال په مطابق مختصر ورته ځواب ورکوئ، نور مخکې به نه ځئ.